سلامونه ملګرو، هیله ساتنم به یاست په خیر یې. زه یم الفتح هم در تاسو ګوري ټیکنیکل همدار یوټیوب چینل. راځو په دې ویډیو کې دا په امازون پروډکټ هانټینګ د پلی لیست 15 کلاس ته چې دا ویډیو کې د پروډکټ سورسینګ کوو. دې ته سورسینګ وایي، یعنی هانټینګ ختم سو، پروډکټ هانټینګ اوس د پروډکټ سورسینګ روان ده. سورسینګ دا معنی چې موږ تاسو د پروډکټ لپاره سورس پیدا کوو، یو منبع پیدا کوو ترڅو موږ له هغه څخه پروډکټ واخلو او هغه پروډکټ امازون ته ولې په امازون کې خرڅ کو. د دې لپاره موږ تاسو د پروډکټ هانټینګ کوم مراحل هغه مو سرته ورسول، خپل کرایټریا مطابق پروډکټ مرا پیدا کو، بیا موږ د هغو پروډکټ برانډو نمونه راواخیستل. په تیر ویډیو کې موږ تاسو عملاً کار باندې وکړو. اوس راځو دغه برانډو نمونه سم راخیستې دي. دغه برانډونه همدغه نمونه دي. دغه نمونو دغه ډیټا را پیدا کوو. ټول مهمه دا ډیټا ده. ویب سایټ را پیدا کوو، ایمیل ادرس را پیدا کوو، ټلیفون نمبر را پیدا کوو. تاسو ټول به کیپا لرئ. په دې کې به کیپا لرئ، خپل عملاً په دې باندې کار وکړئ، دغه ډیټا را پیدا کړئ ترڅو تاسو د دې سیستم سره بلد شئ. صرف ویډیو کتلو باندې نه زده کیږي، دا به تاسو عملاً کار کوئ. که چېرته کیپا نه لرئ، زه خپله د واټساپ شماره تاسو سره شیر کوم. په دې کې تاسو کولی شئ چې ماته مسیج وکړئ، زه به دغه شیر درته ولېږم، په واټساپ کې درته ولېږم، یا ماته ایمیل ادرس ایمیل وکړئ، ایمیل به درته ولېږم. په دغه شماره باندې تاسو کولی شئ له ما سره ماته واټساپ میسیج وکړئ، زه به دغه شیټ درته ولېږم ترڅو تاسو دغه شیټ باندې عملي کار وکړئ. ادرس را پیدا کړئ، ایمیل را پیدا کړئ، ټلیفون نمبر را پیدا کړئ د برانډو، او بیا اړیکه ورسره ونیسئ. څنګه اړیکه ورسره ونیسئ، کومې خبرې ورته کوئ، هغه ټول سټپ بای سټپ زه له دې وروسته درته تاسو سره په ویډیوګانو کې شیر کوم. نو کوشش وکړئ چې په دې باندې عملاً کار وکړئ. دوهم قدم کې راځو موږ تاسو یو آر ایل را پیدا کوو. یو آر ایل را څنګه را پیدا کوو؟ را بسو دغه لومړی برانډ چې د برانډ نیم را کاپي کو، کنټرول سی، راځو ګوګل ته. ګوګل را خلاصوو. په ګوګل کې به ورته ولیکئ خپله دغه برانډ نوم چې ولیکل، چې ورته ولیکئ برانډ ان یو اس ای. ځکه دا موږ غواړو د امریکا په مارکیټ کار، د امریکا مارکیټ پلیس کې کار کوو. دا د هغو لپاره موږ هنډ کړی ده. نو په دې کې موږ هغه برانډ را پیدا کوو، برانډ ویب سایټ را پیدا کوو. دغه را پیدا کوو. یوه دقیقه دا سپانسر شوي دي. همدغه ده پورته د عمول دغه هیر هوم پیج هغه ولو. دا د خپل د برانډ ویب سایټ دغه دی. دغه خرڅه شامپو په نوم باندې ده. دغه برانډ را پیدا سو. اوس لومړی د برانډ دا څه سو، دغه یې ویب سایټ سو، دغه عمومي ادرس ته دې ته وایي یو آر ایل. دا به را کاپي کړئ، دلته به یې پیسټ کړئ، کنټرول سی، دلته کنټرول وي. دا هم را کاپي کړو. دوهم قدم کې اوس ایمیل ادرس را پیدا کوو. ایمیل ادرس څنګه را پیدا کوو؟ راځو دغه صفحه یا په سر کې ولیکلي کانټاکټ اس، یا که په سر کې نه ولیکلي ویب سایټ اخیر ته راځو، دلته هغه پیدا کوو. دغه کانټاکټ اس، په کانټاکټ اس مو کلیک وکړو، دلته ورته منتظر کیږو. له دې سره د کانټاکټ اس یعنې له دې سره اړیکه نیول. اړیکه نیول لپاره مختلف طریقې دي. یا بعض دلته فورم لري، فورم ورته ډک کړئ، دې ته ایمیل اتومات لیږل کېږي، بعضو ایمیل ورکړئ، ټلیفون نمبر ورکړئ. هماغه طریقې کولی سره پیدا کړئ. تاسو به ویب سایټ نو ټول وګورئ چې کوم پالیسي وی لري، دغه ای پی کیوز ته کوم پوښتنې او ځوابونه لري. تاسو ډېر معلومات دې څخه اخیستلی شئ. د ویب سایټ وګورئ، ډېر معلومات له دې تاسو کولی شئ لاسته راوړئ. یو بل خبره یادوري کوم، بعضې ویب سایټونه چې دي هغه همدغه بعضې ویب سایټ تاسو په افغانستان، پاکستان او نورو هېوادو کې ناست یاست، په امریکا کې نه یاست، ویب سایټونه باید نه راخلاصوي. د هغو لپاره باید تاسو وي پي ان ولرئ. وي پي ان باید تاسو انسټال کړئ په خپل کمپیوټر کې ترڅو هر ویب سایټ بیا تاسو ته راخلاص کړي. دغه وي پي ان ده، دغه کړئ، ارمن په نوم باندې وي پي ان ده، دغه را ډاونلوډ کړئ، ایکسټنشن یې ده، هغه اډ کړئ. دا ګوره یوربان وي پي ان پرکسي. انشاءالله دې د نور ایکسټنشنونو پر کوم باندې اډ کېږي، په دې طریقه باندې اډ کړئ ترڅو وکولی شئ په اسانۍ تاسو ته هر یو ویب سایټ راخلاص کړي.
اوس دغه د کانټاکټ صفحه یې راخلاصوله دغه اول ایمیل ادرس دغه د ایمیل ادرس یې ورکړی ده دا ایمیل ادرس یې سره کاپي کړئ کنټرول سی دلته یې پیسټ کړئ اوس یې تلیفون نمبر پاتې شو تلیفون نمبر یې څنګه کوو ګورو یې دا یې تلیفون نمبر دی صرف دغه وکوله کسټمر کیر ګور له دوشنبې تر پنجشنبې تر شنبې پورې دی رسمیت یې له 10 AM تر 9 PM پورې دغه تلیفون نمبر دی کته کانټیکټ کوډ پکې نشته باز ورسره لیکلي دی لا تفهم دا هم راواخیستل اوس راځو یو بل هم چک کوو تاسو ته تر څو سره بلد سئ کوم مشکل سره مخ نه سئ دوهم برانډ دا برانډ دا راکاپي کوو کنټرول سی راځو ګوګل ته او په ګوګل کې ورته لیکو کدی برانډ نوم سم کاپي کوو لا ورس بل تر سره ولیکئ برانډ ان یو اس ای تاسو کولای شئ دا په یو خاص سټیټ کې هم راواخلئ ان نیویارک ان فلوریدا هر یو سټیټ کې تاسو په خاص سټیټ کې راخلئ هم راخستای شئ کوم کمال ټول یو سی کې ګورئ هم کولای شئ پیدا کړئ دا ورته منتظر کیږو دا د ویب سایټ نوم ده همدغه ده اول غیر خلاص کو په دې کلیک کوو ترڅو دې ویب سایټ راخلاص اوس بیا کوم نکات باید موږ تاسو چک کو دي برانډو سي دغه موږ تاسو سره سکیمونه کې کوم یو اترایز د اتنټیک د کوم نه د اتنټیک هغه هم سټیپ بای سټیپ لدی ورته چک کوو څنګه چک کوو په کوم ځای کې چک کوو هغه یو بچک کو لومړی به تاسو دغه ډیټا راټول کړئ ډیټا سم راټول کړل بیا به تاسو ایمیل ورته کوئ چې ایمیل ته جواب نه کو در زنګ ورته کوئ زنګ ته جواب درکړي البته زنګ ته من جواب درکړي کې تاسو ته اپروال درکو صحیح ده او سیل اکاونټ سره جوړ کړئ او شرط به درته ولي یا تاسو خپل خبر او مشکل ورته وایي په کوم اساس موږ سره جوړو یا نه در سره جوړو یا کوم پروډکټ مو خرڅو یا کوم نه خرڅو په امازون کې مو خرڅو اجازه ورکوي یا نه ورکوي دا ټول خبر به تاسو سره وکړي ایمیل لري ټلیفون لري دا انټرنیټ سټور د څنګه خبره ولا او یو خبره بل کله د معلومات ور سره وکړل لغه ورسته بیا چې کوم تاسو ته اپروال درکو هغه بیا ورسته موږ چې کوو اتنټیکیشن چې کوو دا اتنټیک ده کنه دا موږ سره سکیم کوي کای کی ده هغه بیا ټول سټیپ بای سټیپ چک کوو یو بل نقطه دغه انټرنیټ صحیح په څو څنګه د کار خلاص ان شاء الله خلاص کو کچیر تاسو ټلیفون نمبر یا هم ایمیل ادرس نه کو پیدا دلته دوهمه لارې بیا دغه ول فیسبوک ته ټویټر ده انستګرام ده لینک ده یوټیوب ده دغه ته سوشل میډیا پیجونو ته ولاړ سئ په هغه کې تاسو کولای شئ چې ټلیفون نمبر او ایمیل ادرس را پیدا کړئ او تماس سره ونیسئ دغه لارې دي یو بل لارې د ایمیل ده ایکستنشن ګور دغه د ایمیل هانټر ایکستنشن ده د کله تاسو ډاونلوډ کړئ بعضی ایمیلونه نه راخلاصي کولای تاسو دغه درته پیدا کړئ دا د ګور اتومات غیر پیدا کو دا کسٹمر دغه ایمیل دغه ایمیل د اتومات دې تر پیدا کو دغه ایکستنشن تاسو ډاونلوډ کړئ د دې چې ایمیل پیدا کول کې د دې هم استفاده کولای شئ د ایمیل ادرس د یو آر ال دا هم یو آر ال او ټلیفون نمبر هم دغه سي په دې طریقه باندې را پیدا کړئ نو تاسو به کوشش کوئ چې دغه ډیټا تکمیل کړئ د ورځې سي لسو پیدا کوي د شلو پیدا کوي د سلو 200 500 ډیټا راټول کړئ لغه ورسته بیا تاسو له دې سره تماس نیسئ څنګه به ورسره مختزو پراتلونکو ویډیوګانو کې باندې خبرې کوو نو هله سي ویډیو خو کسوي او معلومات مو ځینې اخیستي تر بل ویډیو په لاس پرم خو وخت کې چاري یو یادونه کوم کچیر غواړئ چې موږ انلاین کلاس کې داخله واخلئ انلاین کلاس مو سره تعقیب کړئ کولای شئ چې ما سره په واتس اپ شماره اړیکه ونیسئ د ویډیو په ډسکرپشن کې ستا او همدغه دلته هم ستا په دې شماره مو سره اړیکه ونیسئ تاسو کولای موږ سره انلاین کلاس واخلئ ترڅو فیس ټو فیس لرنینګ له موږ څخه وکړئ ښه وخت کې چاري